دا ملک په ان شاء الله د الله د کتاب د نظام وي په دې کې چرته هغه سړي ته مونږ حق نه ورکو دا ملک د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عشق باندې آباد دی دا په کلمې د لا اله الا الله باندې جوړ دی دا د صحابه په محبت باندې جوړ دی دا د ائمه او تابعین او د څلورو په مرګ باندې د خندا او د خوشحالۍ اظهار کوي څوک د عالمانو په مرګ باندې د سرور اظهار کوي ګپې شپې لګوي یا د مولانا مفتی سردار علي په مرګ باندې او په شهادت باندې یا د هر مفتی عالم په مرګ او شهادت باندې اظهار کوي مونږ هغې ته دا ویو چې دا پښتانه دي دا علاقه الحمدلله د پښتونخوا د عاشقان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق او د مینې خلق دي دا د عالمانو خادمان دي دا د عالمانو عاشقان دي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامان دي د یو مفتی سردار علي د مرګ نه مسلګونو مفتی سردار علي پیدا کیږي د یو مفتی سردار علي د مرګ نه په سونو په لکونو مفتیان الله تعالی پیدا کوي د یو مولانا سمیع الحق د شهادت نه پس او د مفتی سردار علي د شهادت نه پس په دې علاقو کې به ان شاء الله بیا د دین جنډه اوچتوي ان شاء الله بیا د علم جنډه به ان شاء الله اوچتوي د دماغونه د هغه خلق دو باسي چې هم خلق د علماء د مخالفت خبرې کوي د علماء د بیزته خبرې کوي د مدرسې او د مرکز د بیزته خبرې کوي دا پښتانه الحمدلله عاشقان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي دا هر یو علم دین راغلی دی الحمدلله دا هر یو ممتاز قادری راغلی دی الحمدلله دا هر یو د عالمانو د قاریانو د حافظانو خادم راغلی دی ان شاء الله زمونږ د طرفه دا اعلان دی مونږ دا په وضاحت سره ویو په دې خوره کې ویو په ټول پاکستان کې ویو په ټول عالم اسلام کې دا خبره مونږ کوو چې ان شاء الله را روان وخت دا د سیکولر خلکو دا د لیبرلز خلکو دا د علماء د مخالفو خلکو نه دی څنګه چې الله تعالی په افغانستان کې پټکی ته عزت ورکا څنګه چې الله تعالی په افغانستان کې ګیری ته عزت ورکا څنګه چې الله تعالی په افغانستان کې اسلامی قوتونو تحریک ته عزت ورکا څنګه چې الله تعالی په افغانستان کې د کلمې د لا اله الا الله جنډه اوچته کړه یو وخت ان شاء الله په پاکستان کې را روان دی که سبا دی که ان شاء الله بل سبا دی خدا ملک د زرغونشاه دی که سبا دی که بل سبا دی خدا ملک په ان شاء الله د دې پټکي د خاوندان وي دا ملک په ان شاء الله د دې ګیرې د خاوندان وي دا ملک په ان شاء الله د قال الله قال رسول الله وي دا ملک په ان شاء الله د الله د نظام وي دا ملک په ان شاء الله د الله د کتاب د نظام وي په دې کې چرته هغه سړي ته مونږ حق نه ورکو دا ملک د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عشق باندې آباد دی دا په کلمې د لا اله الا الله باندې جوړ دی دا د صحابه په محبت باندې جوړ دی دا د ائمه او تابعین او د څلورو مذهبونو په محبت باندې جوړ دی دا د علماء د اولیاء د دعاګانو نتیجه راغلی ده ان شاء الله دې ملک کې به الله تعالی د هغه علماء د هغه بزرګانو چې د دې ملک لپاره قربانۍ ورکړي دي د دې ملک لپاره سرونه ورکړي دي د دې ملک لپاره وینې توی کړي دي د دې ملک لپاره هجرتونه کړي دي د دې ملک لپاره کاله پانی ته تللي دي د دې ملک لپاره د انګریز خلاف جنګېدلي دي د دې ملک لپاره په مومندو کې شپې سبا کړي دي هجرتونه کړي دي دغه مجاهدینو د برکت نه چې مراد ته زما تورنګزو بابا جي صاحب راغلیو په دې ملک په الله تعالی دا تور شپه سبا کې ان شاء الله په دې ملک په الله د انګریز دا نظام لړکی په دې ملک په ان شاء الله د الله د کتاب نظام ان شاء الله راځي د دې پټکی او د علم او د تقوا نظام دا به ان شاء الله په دې ملک باندې راځي دا د مفتی سردار علي میشن مو دا د مولانا نجیب الله فاروقی میشن هم دی دا د هر چا میشن راغلی دی څوک چې د الله د کتاب نظام په پاکستان کې غواړي دا د دیوبندیانو میشن دی ان شاء الله مونږ به الله تعالی په دې میشن کې کامیابی خو ما دا ماشومان لیدل د مولانا سردار علي صاحب ماشومان زمونږ اړو سره خوږ شو الله تعالی دې د دې پلار لیاقت په دې کې کړي الله تعالی دې د دې پلار علم او د دې پلار فصاحت او بلاغت زمونږ د دې ټولو په شریکه بچنګي کې نه کیږي مونږ په عالم باندې نه یو خفا
چې د کم عالم نه رستو اولاد داغه نه وي یا عالمان داغه نه وي دا به انشاءالله الله تعالی عالم کی دا به انشاءالله الله تعالی حافظ کی دا به انشاءالله الله تعالی مفتی کی دا چې څنګه انشاءالله پلار یې زمری راغلیو څنګه چې انشاءالله پلار د دین کار کوونکی راغلیو زما د الله نه د امید دی او زما د الله نه په جمع سره دعا راغلی ده چې الله تعالی په ده کې مقه قابلیت کې دی یا الله تعالی په ده کې مقه صلاحیت کې دی یا الله تعالی په ده کې مقه روبه او دغدغه کې دی یا الله د ده دا ژبه دقه شانو چلی لکه څنګه چې د پلار ژبه چلېدلې وه څنګه چې د پلار فصاحت و بلاغت و ربه مونږ تا نه دعا کوو دا جمع تا نه دعا کوي دا مسلمانان قاریان طالبان تا نه دعا کوي دا په ډیر درد دل سره تا نه دعا کوي چې الله تعالی د دنه عالم جوړ کې د دنه حافظ جوړ کې د دنه د پلار د ګدی والا کس جوړ کې مونږ به الله تعالی خوشاله وي ان شاء الله په دې باندې او مونږ د افسوس اظهار کوو د مولانا سردار علي مفتی سردار علي صاحب په مرګ باندې په شهادت باندې مونږ ټول خپیو مونږ ټول د افسوس اظهار کوو خو د الله نه بم دا امید دي چې ان شاء الله الله تعالی به شهادت په خپل دربار کې قبول کړي وي قبر به اوس ان شاء الله روخانه وي برکات او فیضات په الله تعالی ان شاء الله په د باندې کړي دعا به مت کو امداد به مسره کو خیر پختنې لبم ان شاء الله کله نا کله راځو دا ځان نه محسوسي چې جوړ زمونږ پلار مړ شوی دی دا ټول یاران دوستان ستانه پلار دا ستا ترونه راغلي دي دا به ان شاء الله ستا خدمت کوي دا به ان شاء الله ستا پرسش کوي دا به انشاء الله ستا په غم او په ښادۍ کې شریکي الله تعالی دې بچي ښه ساته او د توت باد نه الله تعالی په امان کې وساته او د دوه جهانو خیر دی الله تعالی تاسو ټول له درکې وخت نازک ته مرګري ډیر دي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه ما شاء الله جزاك الله